غریب ستا د خوږ زړګي درمان به جوړیږي غریب ستا د خوږ زړګي درمان به جوړیږي که خیر وي ایم پی ایم ګل زمان به جوړیږي که خیر وي ایم پی ایم ګل زمان به جوړیږي که خیر وي ایم پی ایم ګل زمان به جوړیږي نن د حالاتو ته تاسو په خپله وګورئ که موږ دا خبرې کوو نو هر سړی دا وایي چې دا د پارټۍ د مفادو په لګیا دی خو دا زموږ سوچ یو تعمیري سوچ دی د دې ملک دپاره د دې خپل قوم دپاره د دې علاقې دپاره خپلو ملګرو شکریه ادا کوم چې زموږ سره په دې سخت وخت کې په دې پارټۍ کې شامل شو چې نن هر یو سړی کار غواړي د بچي دپاره نوکري غواړي ټرانسفارمر غواړي سړک غواړي روډ غواړي هر یو شی غواړي خو دا به که خیر کېږي چې ممکن دی او کوو بینجي یقینا د وخت تقاضا ده چې خلک هم داسې فیصلې وکړي د وخت ضرورت دی چې داسې فیصلې وشي چې هغه فیصلې د خپل ذات نه تاویږي هغه فیصله د دې نه تاویږي چې زما جیب ته به 100,000 روپۍ او 100 لکه روپۍ راځي دا فیصله به د دې سوچ نه بالکل آزاد وي چې یاره زما ډانګه ده او زما ډانګه دې جوړه شي خیر دی که د 1 لاک په ځای د حکومت د خزانې نه 10 لکه روپۍ وځي دا 9 لکه روپۍ دي دا 15 غله په جب کې واچوي خو چې زما ډانګه جوړه شي دا فیصله هغه فیصله ده دا هغه سوچ او هغه فکر دی چې د ملک ته د معاشرې ته د یو داسې حکمران د یو داسې قیادت د یو داسې سیاسي پارټۍ ضرورت دی چې هغه د ملک د بقا د سالمیت او د وقار دپاره جنګ کوي زما یقین دی کم ملګري چې د کمو پاټو سره دي مونږ یو د کور کلي خلک یو یقینا د مختلفو پاټو سره به تعلق وي چې د ملکني جنسۍ خلکو مونږ له چرته ناظمینه درا کړې مونږ له چرته صوبایي حلقه قومي حلقه خو لرې خبره ده خو د هغې باوجود چې کله امیر مقام خان ته موقع میلاو شوې ده نو هغه زموږ د ملکن او د درګۍ خصوصي خیال ساتلی دی دلته زه تاسو ته په بېشماره ځایونو کې ښیم موږ د سوی ګیس کارونه کړي دي موږ د بجلی کارونه کړي دي موږ د ژوند په هر میدان کې د خلکو خدمت کړی دی بیلوس خدمت هم کړی دی خو صرف یو خبره زه تاسو ته کوم موږ د سودا سیاست نه دی کړی موږ د چا خدمت کړی دا مو ته نه دي ویلي چې ستا په سر د کمې پاټۍ ټوپۍ ده موږ چاته دا نه دي ویلي چې ستا په کور د چا جنډه ولاړه ده بلکې زموږ سوچ دی او زما د هغه مشر خبره ده چې په کم ځای کې د کم ولس د چا خدمت کولی شي خپل خدمت وکوي نیکي کر در یا میډال په مخ کې ځئ عقیده ساتئ چې د عزت ذمه چې ده عزت او ذلت چې څوک ورکوي هغه پاک رب دی ډېره مهرباني ستاسو راټول دونه په ګڼ تعداد کې راغلي یې او مطلب دا دی زمونږ د پروګرام نه ځان دغه کړی را رسولی دی او باقي مطلب دا دی لاس چوت کې چې دوا وکړو چې د دې ظالم حکومت نه خدای پاک لاس کړي لاس چوت کې ټولو او بس خدای پاک دې موږ د دې حکومت او د دې ظالم حکومت نه موږ خلاص کړي او موږ د باندې د خدای پاک داسې سړی راولي چې د ملک او د قوم دپاره مطلب دا دی خیر خواهي که خیر وي ایم پی ایم ګل زمان به